سوات نه په موټروي باندې را روان یو. الحمدلله د یو کور چې څومره مسایل وو، که هغه د روحانیاتو متعلق وو او یا د جسمانی امراض وو، که هر څنګه وو، الحمدلله د هغې مینه محبت اعتماد زموږ ځای ته تقریبا یو پیره دوه راغلي دي. نو د هغې د برکته چې د هغې انتهایی زیات فرق کاروباري لیول سره هم د کور د حالاتو په اعتبار سره الحمدلله ثم الحمدلله ډیر مطمئن. نو دوباره موږ بیا په میلمستیا باندې کور ته راوغوستو، اکرام یې راته کړی، عزت یې راله وکړو، ښه خیال یې راله وساتو. بیا کور کې مو ته مختصرا دم وغیره چې څه ضرورت و هغه م ورته وکړل. نو الحمدلله د الله تعالی په کلام باندې زمونږ کلک اعتماد دی. ټوله اسره مو همدا ده، دنیاوي علاج استعمالول د ډاکټر دوایي وغیره هغه هم یو سبب دی، او دغسې روحانیاتو دپاره د عملیاتو میدان یو لوی دریاب دی. دریاب په دې کې هم جسمانی او روحاني دواړه علاجونه الله تعالی ایښي دي. یو فن دی خدای پاک ځینې خلکو ته ورکړی دی د خپل طرف نه، او زه به دا ووایم چې الحمدلله د مور پلار دعاګانې، د استادانو دعاګانې چې د دې فن یو څه حصه الله تعالی موږ ته هم په سینه کې اچولې ده، او په هغې باندې د الله تعالی د مخلوق خدمت کوو بالکل فی سبیل الله. هیڅ دنیاوي لالچ ورکې نه وي، ځان هم په خطره کې واچو او د بل دپاره قرباني ورکو. نو یقیني په دې تورو شپو باندې ګرځېدل، یو چوټي وي هغه هم په کور نه تېرول، دا ډېر ګران کار دی. دمه نه کول، د شپې خوب نه، د ورځې خوب نه، دا ډېر ګران کار دی. د عملیاتو میدان ډېر ستړی زندګي ده. کم چې ډاکټران دي هغوی ته پته لګي د ډاکټرۍ ژوند انتهایی ستړی ژوند وي. دغسې ګوره زما سره دا نور ملګري په تکلیف وي، استاد هم زما سره اکثر په سفرو باندې وي، او بل دغه ملګری هم او دغسې نور ملګري زما سره ځینې دي په سفرو باندې، دی هم د ځان سره لالانده کړی ټوله شپه کله سفر شي. نو د وجې نه دا ټول ملګري هم راسه ستړي، خو الحمدلله بیا هم دی ما سره په سفر کې خوشحاله وي. د الله تعالی نه په دې راضي یو چې د مخلوق خدمت دی، او همیشه به انشاءالله کوو تر څو پورې چې روح دی ساده په بدن کې. انشاءالله دې جادوګرانو، دې ساحرانو، دې ظالمانو، دې حاسدینو ته به سر نه ټیټو، همیشه به دې مقابله کوو انشاءالله العزیز. د کومو خلکو په کورونو کې هم چې روحاني مسائل وي او داسې مسائل وي چې هغه ته یقیني علم وي چې دا د روحاني مسائلو د وجې نه دا ټول هر څه موږ ته جوړ دي، نو انشاءالله